د پاکستان طلا په نامه یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن شنبه د تلیا میزان شپږویشتمه چې د اکتوبر میاشتې 13 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د خبرو لپاره دوحې ته د افغان پلاوي سفر. د مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی څو له پاکستاني لوري سره خبرې اترې وکړي. کرکټ بورډ له پاکستان سره درې اړخیزه لوبلړۍ لغوه کړه. کرکټ بورډ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو موخه ګرځولو په غبرګون کې له پاکستان سره درې اړخیزه لوبلړۍ لغوه کړه. Pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked or there is an attack going on with Afghanistan. او ټرمپ وايي د افغانستان او پاکستان جګړې حل راته آسان دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړی چې یو لوړپوړی افغان پلاوی د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللی څو له پاکستاني لوري سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د پاکستان له لوري د پکتیکا پر ارګون ولسوالۍ د تیر شپې هوایي بریدونه جنایت دي او د هغوی ځواب به ځان ته خوندي ساتل کیږي. نوموړي ټینګار کړی چې د خپل مذاکراتي ټیم د درناوي او حیثیت د خوندي ساتلو لپاره د افغان ځواکونه له هر ډول نو پوځي تحرکاتو ډډه وکړي. اسلامي امارت یو ځل بیا څرګنده کړې چې افغانستان په سوله ییز حل او سیمه ییز ثبات باور لري او روانې ستونزې د پاکستان له لوري د سرحدي تیریو او تحریکونو پایله دی. د یادونې ورته چې دا خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو ورځني نښت او موقتي اوربند وروسته ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره درې اړخیزه لوبلړۍ لغوه کړه. دغه راز راشد خان، محمد نبی اساخیل او ګلبدین نایب په خپلو غبرګونونو کې په پکتیکا کې د پاکستاني بریدونو له امله د ملکي وګړو او د کرکټ د ځایي لوبغاړو د شهادت له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د کرکټ نړیوال مبصر د پکتیکا پر ملکي وګړو او لوبغاړو د پاکستاني بریدونو د څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو پر وړاندې د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې پریکړه کړې چې له پاکستان او سریلانکا سره په راتلونکي درې اړخیزې لوبه کې ګډون ونه کړي. دغه راز د سیمې خلک هم تاییدوي چې تېره شپه د پاکستان پوځي رژیم پر ملکي وګړو بریدونه کړي. خیرخواه د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د بالیشې د کلي اوسېدونکی یم. که څه هم بهتر تاسو ته معلومه ده دی نه معلومیږي چې دلته د کرکټ لوبغاړي سره یو ځای شوي وو، لوبه یې ګټلې وو، بیا د یو ثبات په مناسبه دلته راغلي وو. ناڅاپه پاکستاني پوځیان په همدغه ځای باندې برید وکړل. قدرت الله پېښه چې کله زه مونځ مې کوه پېښه رامنځته شوه چې باندې ووتم مېلمانخانې ته لاړم چې نور زخمیان ول دوه مېلمانه ول هغه مو چې بس دویم خلک راغله دویم هغه بیا وشو دویم نور زه باندې ووتم په ځان نه پوهېدم نور نه خانې ته هسپتاله ورسېدم نور نه څوک نه ول د ټول هغه ول کرکټ ملګري وو جوالان راغلي وو نور داسې ټول خپل کورنۍ وو. نن ماسپښین په شرنه کې کرکټ لوبه وه د هغې ځای نه ماښام لاړو کور ته زما سره د 3-4 مېلمانه ول ملګري هغه مړۍ ته لاړو بس په مړۍ سره کېناستو ناڅاپه یو درز شو بد حال جوړ شو دغه ټول بېګناه ملګري زخمیان شهیدان کرکټ والا ملګري مو د ټولو لګېدلي دي نه نظامي څوک و نه بل څوک و زموږ د کرکټ ځوانان وو بس مېلمستیا ته ناست په مړۍ ناست و داسې یو پیښه وشوه. راشد خان، محمد نبی اساخیل او ګلبدین نایب په خپلو غبرګونونو کې په پکتیکا کې د پاکستاني بریدونو له امله د ملکي وګړو او د کرکټ د ځایي لوبغاړو د شهادت له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې. د دوی په وینا ورزش یوازې سیالۍ نه ده بلکې د ملت د ارزښتونو استازیتوب کوي او دا پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا یو دروند او با عزته دریځ بلل کیږي.
سیف الله حکمل یم یو تن د کرکټ لوبغاړی نن سپوږم کې کوم بمبار شوی وو په هغه کې د موږ سره لوبېدونکي لوبغاړي چې نن یې له موږ سره د ملت اتلان ټرافي سیالۍ کې برخه اخیستې وه دوه کسان د هغو چې هم شهیدان سوي وو لوبغاړي وو په دغه ځای کې دغه د مهمانخانه کې د مهمانانو هغه میلمنو په ځای کې همدلته دوی د غزمنان د هلکان ټول د لوبغاړي کې ټول د کلاډیانو په دغه ځای کې بعض هغلته د ماخستان ډوډۍ سره خوړل خپل گپ شپ سره لګاو چې دغه برید شوی د کرکټ ملي لوبغاړي په ځانګړي ډول راشد خان د بورډ د دې پریکړې ملاتړ کړی. ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا ترمنځ درې اړخیزه شل اوریزه لوبه د روان کال د نومبر میاشتې په لومړیو کې ترسره شي، خو د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د ملي حیثیت، عزت او ملي درد ته په درناوي دغه لوبه لغوه کوي. په همدې حال کې د کرکټ نړیوال مبصر دیویندر کمار د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو په غبرګون کې چې پکې د افغانستان د کرکټ د ځایي لوبغاړو په ګډون ګڼ ملکي وګړي شهیدان شوي، د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې دا پیښه ژوره وڅېړي. کمار په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د قربانانو له کورنیو سره غمرازي ترڅنګ ویلي چې دا بریدونه د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده او باید د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو لخوا جدي وڅېړل شي. دا په داسې حال کې چې امنیتي سرچینو د لومړنیو معلوماتو په توګه ویلي تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ په خانهدارو کلي کې د پاکستاني جیټ الوتکو برید کې 12 تنه ملکیان شهیدان شوي. په شهیدانو او ټپیانو کې د پکتیکا د کرکټ لوبغاړي هم دي. په دغه هوایي برید کې چې پر یوه کور شوی 14 تنه نور پکې ټپیان دي. سرچینې زیاتوي چې په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي چې د هېواد تل هڅه کړې افغانستان د خپل نفوذ او فشار لاندې وساتي. نوموړي زیاته کړې که پاکستان په رښتیا د سولې او ثبات غوښتونکی وي باید د اوربند درناوی وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې ویلي افغان ملت دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دی. پاکستان تر دې بریدونو مخکې له خپل هېواده تر 1 میلیون ډېر افغان کډوال په زوره شړلي، په داسې حال کې چې افغانستان د دومره ډېرو کډوالو د ځای پر ځای کولو توان نه لري. زلمي خلیلزاد د قطر د منځګړیتوب هڅو ته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید د هڅو ملاتړ وکړي، د خپلو کړنو مسؤلیت ومني او د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي مشر نورولي محسود ژوندی دی او په افغان خاوره کې شتون نه لري. نوموړي په یو ویډیو کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر ولسوالۍ کې ژوند کوي او له هغه ځای د پاکستان حکومت پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د تحریک طالبانو پاکستان مشر ویلي چې هغه دا ویډیو په خیبر پښتونخوا کې د خپل شتون د ثابتولو لپاره ثبت کړی او ټینګار یې کړی چې هغه د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې نه ده کارولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان څو ځله د افغانستان له هوایي حریم سرغړونه کړې او په کابل کې په ملکي وګړو بریدونه ترسره کړي او ادعا یې کړې چې د ټي ټي پي مشر یې په نښه کړی دی. پاکستان له څو کلونو راهیسې پر افغانستان تور لګوي چې ګواکې د ټي ټي پي د روزنې مرکز دی، خو دغه ادعا تل او په کلکه د اسلامي امارت له لوري رد شوي. کابل ویلي پاکستان په خپله د ترهګرۍ د روزنې اصلي مرکز دی. په وروستیو ورځو کې د پاکستان ادعاوې لا زیاتې شوي او اسلام آباد په څو مواردو کې د افغانستان د هوایي حریم د نقض له لارې پر کابل هوایي بریدونه کړي. پاکستان ادعا کړې چې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالي یې په نښه کړي او په حقیقت کې ملکي وګړي یې شهیدان کړل. دغه بریدونه د اسلامي امارت له جدي غبرګون سره مخ شول او د افغانستان د حکومت ځواکونو د ډیورند په فرضي کرښه د پاکستاني پوځ څو پوستې تر برید لاندې راوستي او له منځه یې وړی، خو په پای کې دواړو خو ترمنځ لنډمهاله اوربند هم ټینګ شو. د تحریک طالبانو پاکستان مشر خو اوس نورولي محسود په یوه تازه ویډیو کې د خپل ژوند ثبوت ډاډ ورکړی او ویلي چې هغه په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلي محسود زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په سیمه کې ژوند کوي او خپل فعالیتونه له همغه سیمې پر مخ وړي. د تحریک طالبانو پاکستان مشر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد هیڅ فعالیت نه دی ترسره کړی.
په خپله خاوره چې هغه قبایلي خاوره ده او بیا هغه خاوره چې دغه ډېره د غیرتمند اقوامو ډکه خاوره ده چې هغه د خیبر خاوره ده. د خیبر په خاوره باندې الحمدلله زه موجود یا شتون لرم او ټول تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو ته اطمینان ورکړ چې الحمدلله موږ دغه راموټ یو هیڅ مشکل نشته دی. دغه د دشمن پراپاګنډه دي چې کومه څو ورځې مخکې وشوله. د ښاغلي محسود ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو په غبرګون کې ویلي اسلام آباد له دې امله ناخوښه دی چې افغانستان په خپلواکه توګه پر خپلې خاورې واکمن دی. افغانستان پاکستان بارډر روښانه ده چې ترهګریزې ډلې په پاکستان کې شتون لري او دغه هیواد یې ملاتړ کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندولو په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د هند له لوري د برید احتمال شته. آصف ټینګار کړی چې پاکستان د دواړو جبهاتو د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیڅوک باید په دې اړه شک ونه کړي. د دې سره سم د جمعیت علما پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د چین او پاکستان د اړیکو د کمزوره کېدو او له هند سره د دښمنۍ ته په اشاره سره ویلي اسلام آباد نور د بلې جګړې توان نه لري. هغه یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. امریکا کو اڈے دیے جہاز اڑائے اب ہماری فضاؤں سے گزرے اور افغانستان پر بمباری کر. زمونږ پالیسۍ دې حالت ته رسولي و چې پاکستان په سیمه کې له انزوا سره مخ شوی، د چین باور پرې کم شوی او هیواد د ډیپلوماټیک انزوا پر لور روان دی. مونږ له هند سره دښمنۍ لرو، له افغانستان سره په نښتو بوخت یو او له ایران سره هم اختلافات لرو. نو د پاکستان د سولې، بقا او خپلواکۍ پر بنسټ د بهرني سیاست مفهوم چیرې پاتې شو؟ سره له دې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنډمهاله اوربند هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې دواړه لوري باید د خبرو اترو له لارې د شخړو د پای ته رسولو لپاره هڅه وکړي. دغه وزارت همدارنګه ولې تهران چمتو دی چې د منځګړیتوب رول ولوبوي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې پای ته ورسیږي. بلخوا پاکستان نن د سپین بولدک له لارې افغان کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړه. د سرچینو په وینا دروازې له پرانیستل کېدو سره سم نږدې 900 افغان کډوال کورنۍ هیواد ته به ستنې شي، خو دا لاله له هم د هر ډول تګ راتګ لپاره پرته له کډوالو تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو له امله یو شمېر نور سرحدي بندرونه هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي پوهیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بریدونه روان دي او د دې جګړې حل ورته اسان دی. نوموړي چې له خبریالانو سره خبرې کولې ویلي چې په نړۍ کې یې 8 جګړې ختمې کړې او د لسګونه میلیونه خلکو ژوند یې ژغورلی دی. ټرمپ زیاته کړې چې له ده مخکې د امریکا هیڅ ولسمشر کومه جګړه نه ختمه کړې بلکې جګړې یې پیل کړې دي. د نوموړي په خبره د پاکستان لومړي وزیر ترې مننه کړې چې د هند او پاکستان جګړې په ختمولو سره د میلیونونو خلکو ژوند ژغورلی دی. د هندوستان د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې افغان ځواکونو په وروستیو سرحدي نښتو کې پاکستاني پوځ ته داسې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی چې اسلام آباد یې لالنده کړی دی. راپور زیاتوي افغان ځواکونو د پاکستان د سرحدي پوستو پر وړاندې دقیق او چټک بریدونه ترسره کړي چې له امله د دې هیواد یو شمېر مهم پوځي تاسیسات زیانمن شوي او د هغوی دفاعي سیستم یې ګډوډ کړی دی. د ورځپاڼې پر وینا دا بریدونه د افغانستان د ملي ځواک او خپلواک دریځ څرګندونه کوي او دا یې ثابته کړې چې یو نوی خو باعزته ځواک هم کولی شي اټومي ځواک لرونکی هیواد حیران او بېوسه کړي. له تاسې خپلو ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا د خدای په امان.